هغه شمع په پوکو کله مړه کیږي، هغه شمع په پوکو کله مړه کیږي، بله کړې چې مولا وي په قدرت خپل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو عزتمند کتونکو، زه یم ستاسو هوسټ، ستاسو کوربه، ستاسو میزبان عابد خان. یو ځل بیا د پروګرام هنر او هنرمند سره د شاهد سټوډیو اینڈ پروډکشن چینل نه تیر پروګرام ستاسو په وساتت سره، ستاسو په مرسته تاسو ډیر زیات خوښ کړی او ستاسو داد، ستاسو مینه موږ پورې راورسېده. نو یو ځل بیا حاضر یو د دویم پروګرام سره. په دې پروګرام کې څنګه چې ما تاسو ته په تیر پروګرام کې ویلي چې په هر پروګرام کې به موږ سره یو نوی سندرغاړی یا شاعر یا هر هغه کس چې کوم د شوبز سره تعلق لري هغه به موږ په دې پروګرام کې رابلو او تاسو سره به چې کوم دی متعارفي کوو او ګپ شپ به ورسره لګو. په دې پروګرام کې د ننني پروګرام کې موږ سره د زموږ د خیبر پښتونخوا د ښایسته سیمو نه یو ډېره ښایسته سیمه سوات چې خلک یې هم ډېر زیات ښایسته دي او د هغه سوات د سیمې نه موږ چې کوم دی یو ډېره ښایسته سندرغاړې رابللې ده عظما فیاض. نو عظما فیاض سره به چې کوم دی خبرې اترې کوو او د هغې نه به چې کوم دی موسیقي او سندرې هم اورو. نو راځئ تاسو مخامخ کوم عظما فیاض سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې عظما؟ طبیعت هم ښه دی؟ شکر دی چې تاسو ښه یې. څنګه د سوات موسم څنګه دی؟ ډېر د ورځو کې خو ډېر مزدار دی ځکه موسم بهار دی. نو هغه هلته خو هسې بهار 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 ګډ. څنګه میوزیک څنګه روان دی؟ بس ښه روان دی. او دا خو محنت پورې خبره د انسان محنت وکړي نو مخې ته لاړ شي. تاسو څومره ټایم وشو چې میوزیک سایډ ته راغلي یې؟ زموږ تقریبا چې 2 کاله پوره شو، اوس 3 کال سټارټ شو. د 2 کاله کې خو به تاسو بس ریکارډینګز کړي مې دي که نه؟ بلکل کړي مې دي. ګډ زبردست. سو ویډیوز مو مطلب ریلیز کړي دي؟ ریلیز کړي مې. عظما دا راته ووایه چې میوزیک موسیقي اورېدونکي چې کوم دی شته په سوات کې څوک خوښوي؟ ډېر زیات. هلته کې چې کله لایو کنسرټ هلته ډېر زیات دي که نه سوات کې. زبردست. خلک پروګرامونه کوي ډېر زیات راغواړي. ماشاءالله. ښه ګډ زبر. او سندرغاړي به پکې هم زیات وي که نه؟ سندرغاړي خو د سوات زیاتر د سوات دي. بهر ملکونو ته خو به تللی یې که نه چې څومره ملکونو ته تللی یې او څومره پرفارمنسز مو کړي دي؟ پاکستان نه علاوه خو فی الحال صرف افغانستان ته تللی یم. افغانستان کې هم چې کوم دی نو ډېر زیات زموږ سنګران خلک ډېر خوښوي. جی بالکل. که نه پښتانه دي که نه زموږ وروڼه دي د یو ژبې وروڼه یو نو لکه هغوی ډېر زیات خوښوي که نه. میوزیک کې مو څوک خوښ دي؟ د چا نه انسپایر شوئ چې میوزیک غاړې ته رالي؟ څوک مو خوښ و؟ داسې خو میډم نازیه اقبال چې کوم ده هغه هم ډېر زیات مطلب ډېر وخت نه دې فیلډ کې ده نو زیات خو هغوی سره یو غزاله جاوید شوه الله دې وبخي او یو په سړو کې چې کوم دی نو د انور خیال نه. انور خیال ښه زبردست. اردو ګانې مو خوښې دي؟ ډېر زیات. اورېدلې مو دي؟ بالکل. ویلې مو دي؟ ویلې مې دي بالکل. لایو مې ویلې دي. ښه لایو مو ویلې دي؟ جی. ښه زه خو هسې ویم چې لکه څنګه چې خلک اوري ښه تاسو ویلې مې دي پروګرامونو کې هم؟ او جی او. واه بیا به زه ستاسو نو اردو خامخا اورم. اردو خو زموږ د پښتنو اردو لکه شانتې ده ګډه وډې لکه ګډه وډې خو هغه خوند کوي. خو هغه خوند کوي، ډېر زیات خوند کوي اردو. څه به راته اوروئ؟ زه به تاسو ته سونګ اورم. سندره؟ جی. سندره اورو ګرانو مینوالو، بیا راځو عظما سره ګپ شپ لګو. ځواني خو ما لرم
ښه زبردست. او زما ډېره ښایسته سندره د دې کمپوزیشن د دې موسیقي چا کړې ده؟ جی موسیقي د انتظار پردیسی ده. انتظار پردیسی خو ماشاءالله ډېر ښایسته کمپوزر، ډېر ښایسته طرز جوړ کړی، نور هم ډېر ښایسته طرزونه جوړ کړي دي. شاعري د چا وه؟ شاعري دا هم د ګلزاده کورمیوال ده. ښه زبردست زبردست. تاسو ګلزاده صاحب چې کوم دی نو څنګه ډېر زیات د هغې شاعري تاسو لوستې ده او خوښه مو ده؟ نورو شاعرانو مو جوړه به خیال نه خوښېږي؟ نو داسې خو ما ویلي دي سانګز مې کړي دي څنګه چې زمونږ مطلب دا درانه نور لیکوال شو که نه، لایق زاده لایق صاحب شو، داسې مطلب ډېر دي که نه، نو چې کم ټکي درانه موسیقي ښیي زموږ په مسافرو زموږ پښتانه چې څومره دي، فضل سبحان عابد صاحب دی، بالکل چې ډېر دي. نو چې کله موسیقي ښیي بیا ټکي ښیي نو هغه چې کله ووایي نو هغه ښیي که نه، خلک یې خوښ کړي. او په ټپو کې خو تاسو ټپې اوس یادې کړې را روانې، خو په ټپو کې دغه ډېر زموږ مشر ایوب تنګیوال صاحب چې کوم دی ډېر زیات، او ایوب تنګیوال صاحب ښه ده چې نوم مې یاد شو. په ایوب تنګیوال صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ ته د تېر پروګرام ډېر زیاته چې کوم دی نو ډاډګیرنه راکړله او ستاینه مو وکړه، نو موږ ډېر زیات خوشحاله شو په دې باندې او نور هم ډاډه شو. نو ډېره مننه ایوب تنګیوال صاحب. اوس زما مینوالو ته به چې کوم دی همداسې مخامخ لایو څه اورول غواړئ؟ زه به تاسو ته د ناز اقبال یو سندره ده چې هغه هغې نه ډېر مطلب مخې ته هم لاړه او ډېر خلکو خوښ هم کړه، نو زه به راته د هغې یو دوه ټکي ووایم. پلیز. که دې سترګې نه صبرېږي نو راځه راځه، که دې سترګې نه صبرېږي نو راځه راځه، که دې مینې ته زړه کېږي نو راځه راځه، نو راځه 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 راځه، نو راځه راځه، نو راځه 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 راځه، نو راځه راځه. واه ډېر ښه ډېر زبردست. که دې سترګې نه صبرېږي نو راځه راځه، که دې مینې ته زړه کېږي نو راځه او راځه. اوس ما وختي تاسو د اردو ذکر وکړو چې یاره اردو سندرې هم زه په دغه کې ویم په پروګرامونو کې، نو مینوالو ته به چې کوم دی اردو کې چې موږ ته څه واورئ نو څنګه م خوښه ده؟ اردو کې به زه تاسو ته یو غزل دی چې کلاسیک دی، ډېر زیات مطلب کېدای شي موږ پیدا هم نه وو د هغه وخت، خو ما به ډېر زیات محنت کړی دی. بل زما خوښ زما چې په موسیقي کې خوښ دی نو هغه غزل دی، که هغه د پښتو دی او که د اردو دی، خو زه غزل لایک کوم، نو زه به درته هغه ډالۍ کوم که تاسو وایئ. جی. تیرے خاطر جل رہے ہیں کب سے پروانے، پیار کیا ہے کیا بتائے تجھ کو دیوانے، تیرے خاطر جل رہے ہیں کب سے پروانے، پیار کیا ہے کیا بتائے تجھ کو دیوانے. वाह 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 ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست ډېر زبردست ډېر زبردست. ریکارډینګز څنګه روان دي نن سبا؟ بس ریکارډینګز خو ښه روان دي. او جا نو ستاسو خپل سره ریکارډینګز روان دي؟ جی بالکل. ریلیز نه وي مطلب اوس؟ او زما تقریبا چې د شاهد پروډکشن چې کوم دی که نه نو هغې باندې هم مطلب ستاسو د چینل نه هم زما یو البم دی چې اوس سانګ زه ریکارډ کوم به انشاءالله او ډېر زر به ریلیز شي. ښه ګوډ زبر شاهد سټوډیو اینډ پروډکشن دا ښه ده چې تاسو دا نوم واغښتو ځکه چې دوی خو ډېر زیات لاس دی په دې میوزک کې او ډېر ښایسته ښایسته سندرغاړي او ډېر ښایسته ښایسته سندرې چې کوم دی دوی اپلوډ کوي د مینوالو دپاره سات په سات باندې او ډېر ټایم نه دوی چې کوم دی دا کاوش شروع دی. جی تاسو چې کوم دی مونږ خو درته سونګ هم ووې او ټپې مې هم درته ډالۍ کړې او ماشاءالله ګپ هم ښه ډېر ولګېدو، خو تاسو هم سینګر یئ نو ستاسو هم حق جوړېږي چې مونږ ته ټپه یا سونګ څه ډالۍ کړئ، نو میلمانه یو خامخا د میلمنو عرض خو به منئ. ولې نه اوس ما ضرور سر په سترګو ضرور به ته اورم. څنګه چې تاسو خبره وکړه وختي د نازي اقبال چې تاسو د نازي اقبال نه انسپایر یې، نو زه به تاسو ته هم ستاسو د خوښې د میډم نازي اقبال یو استایي تاسو سره شریکه کړم.
स्तामिना के ग्राना 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 ची खूबुना उरकलमा दी स्तामिना के ग्राना ची खूबुना उरकलमा दी स्तूरी में गवा दी यारा स्तूरी में गवा दी स्तूरी में गवा दी यारा स्तूरी में गवा दी स्तूरी में गवा दी यारा स्तूरी में गवा ډیر زیات مننه ماشاءالله ډیر زیات ډیر مننه عظما اوریدونکو کتونکو ته چې کوم نه اوس سو اوروي اوس پورته زه ټپې اورم ټپې زبردست ټپې مینوال ډیر خوښي کنه زموږ پښتانه ټپې ډیر زیات چې کوم نه پښتو کې ټپه ډیره مشهور هم ده خوښي هم پای کې ډیر سي ټپې چا لیکلي دي عطاالرحمن سواتی صاحب لیکلي عطاالرحمن سواتی صاحب ښه ډېره زموږ په تېر پروګرام کې هم د عطاالرحمن صاحب چې کوم دی د عطاالرحمن سواتی صاحب ډېر ښایسته یوه سندره وه د دې کمپوزیشن موسیقي چا کړې د دې موسیقي ظفر فاروق صاحب نو هغه خو ماشاءالله ډېر تکړه استاد دی ډېر تکړه سړی دی میوزیشن هم دی هغه چې کوم دی ډېر زیات هغه هارمونیم هم ډېر ښایسته او رباب هم غږوي ډېر څیزونه کوي آلراونډر دی ماشاءالله عظما زما په خیال چې د کتونکو ته به ټپو غاړې ته لاړ شو که نه وابلو ته اجازت خو د دې نه مخکې چې کوم یو خبره بله کوم مینوالو ته ووایه چې زموږ د شاهد سټوډیو اینډ پروډکشن چینل دا سبسکرایب کی لایک کی او خپل مرګرو سره چې کوم دی شیر کی ولې چې د دې دپاره خو مونږ دا پروګرام هم شروع کړی او ډېرې ښایسته ښایسته سندرې د ډېر وخت نه دا چینل د دې دپاره اپلوډ کوي بالکل ولې نه زمونږ ګرانو کتونکو چې هغه څوک هم شاید سټوډیو اینډ پروډکشن ګوري هغوی کې پروګرامونه شو سانګ شو یا مطلب دا خو هم غټه قرباني دوی ورکوي چې ستاسو دپاره ستاسو د زړه دپاره ستاسو د خوشحالو دپاره دو نن موږ له بلنه راکړه داسې نور تاسو سره په هر پروګرام کې مطلب یو نوی سندرغاړی شریکوي نو ستاسو خو هم حق جوړیږي چې مطلب دا شاهد سټوډیو اینډ پروډکشن لایک یې کوي سبسکرایب یې کوي شیر یې کوي او د دې ته ستاسو موږ ته او دې چینل ته دې سټوډیو ته ستاسو د سپورټ ضرورت دی ډېر زیات سپورټ ورله وکړئ چې کله دا چینل مخې ته لاړ شي موږ به خوشحاله شو زموږ محنت موږ به وګڼو چې زموږ محنت ځای ونیو ډېره زیاته مننه ستاسو د ټولو شاهد سټوډیو اینډ پروډکشن اخر کې به چې کوم دی خپلو مینوالو سره څه میسج څه پیغام څه دوه خبرې شریکې کړي بس زما خو خپل مینوالو ته چې څومره لر او بر دي که هغه بهر دي هغه پاکستان کې دي یورپ کې دي یا کابل کې شو سعودي عرب کې شو چې څومره هم دي اول خو هغو ته موږ مسافر نه شو ویلی ځکه چې کوم ځای کې پښتانه وي هغه یو بل سره یو ځای نو هغه مسافر نه شي کېدلی بله خبره دا ده چې هغه دې ځان ته مسافر نه وي او کله دې هم نه خفه کېږي او د زما پیغام خو دا دی چې د خپل مشرانو خیال وساتئ خدمت یې وکړئ د خپل خپلوانو خیال وساتئ او په لایف کې داسې څه جوړ کړئ چې مطلب تاسو سبا له څوک په بد ځای کې یاد نه کړي نو زموږ دپاره غټه خبره دی او بله خبره دا ده ښه په خوشحالۍ خپل ژوند تېروئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ او مونږ هم دعاګانو کې یاد ساتئ مونږ هم دعاګانو کوو الله دې تاسو هم خوشحاله ساتي او زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم د دې شاهد سټوډیو اینډ پروډکشن چې زه یې نن دلته راوبللم او ډېره زیاته مننه ستاسو د ټولو بس خوشحاله اوسئ دا ژوند دی او هم دا زندګي ده ډېره زیاته مننه عظما ډېره مننه د راتګ یو ځل بیا او ګرانو کتونکو ستاسو نه به واخلو اجازت خو یوه خبره کوم چې څنګه وختي ما وویل چې یاره ایوب تنګیوال صاحب زموږ ډېره ډاډګیرنه وکړه او زموږ تعریف یې وکړو نو د هغې په تعریف سره چې کوم دی مونږ په ډاډ سره مخکې رالو خو زموږ یو بل ډېر نږدې او درون مشر بختیروز بونیری صاحب هغې هم مونږ ته چې کوم دی ډېره زیاته مینه راولېږله او ډېره زیاته ډاډګیرنه یې مونږ له راکړه د دې پروګرام باره کې او د بختیروز بونیری صاحب خو ډېرې زیاتې سندرې زموږ په دې شاهد سټوډیو اینډ پروډکشن چینل باندې زیاتره چې کومې تاسو خوښه کړي مینوالو نو د بختیروز بونیری صاحب سندرې دي نو هغې هم چې کوم دی زموږ دپاره سپیشل ټلیفون کړی و او مونږ له چې کوم دی دومره ډاډ راکړه نو بختیروز بونیری صاحب ستاسو هم یو جهان مننه ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ او غواړو به ستاسو نه اجازت او ځو ټپو غاړې ته د بل پروګرام سره به چې کوم دی هنر او هنرمند سره بیا حاضرېږو د یو نوي میلمه سره د لوی الله په امان
دې لوبې وکړې نو زما نادانه تا به څنګه یادومه زړه ته مې ډېر زیات رانیسې رانیسې نو ستا جفاګانو ستا نه ډېره لرې کړمه نور دې په لور ضد بار نه کړم نو ستا په وعدو شعر نه ډېره تېروتمه ما یارانه کله کوله نو زنانه تا د یارانې کول سوالونه مینې دې وچ لکه لرګي کړم نو جانانه ستا په زړه کې رحم نه راځي نه بیا به سرلی شو رنګینې شوې نو عطا ریحانې پیارې ته به درځمه دا ستا دپاره مې راوړي زړه ګلونه راواړوه سړي راوړي مې ګلونه راواړوه سړي راوړي مې ګلونه ګیله منا د سپېره قسمت نه یم نو وفا په دې دنیا کې نشته که نشته نو ما خپل نادان زړګی په اور باندې سیزي نه یا به زما نصیب خراب وي نو یا به دا ټوله دنیا گئی بې وفا وي نه زما جانانې زما خوا کې پاتې شي نه
بالله نه وینو رسالم چې پتا مې نه دما زما د زړه د کلي خانه که خانه نو عطا رحمان د غم ملیک شیر